اسلام د زمانه مسلمانان دی راجح قول داري د بول اذان نه دي کتل نبی عليه السلام ورته ولري په قبر کې عذاب روان مبارک عليه السلام ولشت لندل سره واخل سرته ورته جګه کلی وای پښوته ورته جګه کلی ول الله تعالی بر دې لسته برکت عذاب دي پورته ځکه موږ خلک وس مردگانو سرته شنخت دري مړی چې مرسي خلک وراري هغه سرته شنخت ودري د په خاصه د مسلمانانو دغه عادت دي لندل سراوړي و سرته ودري دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دراولې ده نبی علیہ السلام په دغه نیت ورته ودرول دا عذاب ورته کیږي خلک د سروسه عذاب ورته کیږي د قبر د والا سره لس احادیث مبارکان پر دی باندې را نقل شوی دي چې دغه لندل لسته عذاب ورته کی لس احادیث د نبی علیہ السلام اوس خو مولایان هغه پر ودرول الله دې په دې کې باندې امر کې الله تعالی دې کې ورته ورشي اوس خو مولایانو چې د مړی ته یو ګټه رسي غلاره را باندې بندي کړلې کله د مړی سر ته شنخته درول لا صاحب پر درته ولاړي بس در باندې ناره ده چې دا بدعت دی او دا شرک دی او دا ناروا ده شنخته نه غواړي وي شنخته قبر ته کې راځي خپل قبر دی پټه کمړي د غټو مولایانو قبرونه وګوره راغی ساده سپیره قبرونه زامن ور جوړ کړی بس ما دونه معلومی دي چې دلته څه خار پرته ده نور دغه نه معلومی قبر لا سم نه ښکارا کړی شنخت خو نه پښکار کیږي خلک بیا دلایل په وای چې او چاته وای چې پلان کې د قبر سر ته دی د دې مرده لپاره وجره لښتنه ودرول وای خدای پلان کې شیخ صاحب پر قبر باندې نه ولاړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دروله د الله پیغمبر علیه السلام د صحابه پر قبر ودروله بخاری شریف په حدیث دی صحابه مبارکان وصیت وکړي چې مړ کېدل او زموږ پر قبروش نخته ودروي عجب خدا د چنن د صحابه کرام لار پاته ده نن ما د مذهب لار پاته ده نن ما د امام لار پاته ده د نن زمانه یو څوک بیا ځان درغو شعران بولی بس دنیا به خسر چپت سر خدای دی یقینا درته وایم قسم دې مې د مولایانو څخه لار وړې ده امیر امیانو څخه لار وړې ده امیر شیخانو څخه لار وړې ده امیر بزرګانو څخه لار وړې ده یو در بدر ژوند یو چپاو رسته ژوند روان دي سړي سر ولا خلاص زموږ تاسو د امام صاحب مبارک په مذهب یو امام صاحب مبارک صحابه لیدلی و دا مرتو امر د امام صاحب په مذهب یو امام ابو حنیفه امام صاحب مذهب سمانا په کشنوالی په ماجد کې راته ویل ول د امام صاحب مذهب دا معنا چې امام صاحب قران او حدیث تشریح کړ د قران او د حدیث مغز او خلاصه مشتراوي استل ادمالاس کې مشکات شریف دي دغه مشکات شریف احادیث چې امام صاحب مذهب یو سړی نه ومني په دنیا کې لمور دې وسنه پیدا کېدل چې دغه احادیث سره برابر کني دا غز د یمیدا دا مذاهب او امامانو دومره خواري وکړه سلويس کال حضرت امام صاحب د شپې نه دی بده سوي سلويس کال شپه د سهار والده د اجنده پاره دغه مسلمانان د پاره دغه امت د پاره صحابه مبارکان لیدل د صحابه مبارکانو خبره را اخستلې مرته نقل کړي حضرت امام صاحب پر دې باندې دنیا قائل د صحابه لیدلې دي مذهبيانو به مذهب ټول قائل دي وای امام صاحب صحابه لیدلې دي کتابونه د دنیا علماء لیکل دي چې امام صاحب صحابه ولیدل هغه صحابه او تکتل صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل صحابه هغه چې نبی علیه السلام لیدل امام صاحب هغه سره دي چې صحابه یې ولیدل صحابي المنز کوي او نبی علیه السلام د رقم منز کوي د کوپې په شار کې لزر صحابه وسیدل په کوپه کې لزر صحابه نبی علیه السلام په کوپه کې وسیدل علی کرم الله وجهه دار الخلافت په کوپه کې وو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه صحابي دي نبی علیہ السلام مبارک چې په کور کې ناستو مشکات شریف کې حدیث دي نبی علیہ السلام مبارک مسلمانان ته ادب ورکي وای دا یو چا کور ته چې ورځي خپل اجازه غواړي به اجازه د خلکو په کورو مننه نه وځه کله یو چا کمرې ته ورتللې به اجازه بننه نه وځي زما کمرې ته راځي به اجازه بننه نه وځي یو صحابي ورته یې الله پیغمبر زه د مور کمرې ته ورځم اجازه غواړي نبی علیہ السلام وای وو به اجازه به خپل مور کوټې ته نه ورننه وځي هغه بیا ورته یې الله رسول زه خپل مور خدمت کوم نبی علیہ السلام چې خدمت یې کوم به اجازه نه ورننه وځي هغه نبی علیہ السلام زه د مور سره په خپل کوټه کې دنه وسیږم نبی علیہ السلام به اجازه به نور نه وځي درې مفلا نبی علیہ السلام ورته وي ساده خوښه ده چې ستا مور بیا لري معافلت وي تی ویني هغه یې الله پیغمبر نه مله خوښه نه وي اجازه به نور نه وځي خدایغه کوټه ده هغه بلڅوي هغه به کپڑے بدلی ته پورنه نه وځي
بی اجازه به هیڅ چا کوټې ته نه ورننوځي، که دې مور وي که دې پلار وي که دې ورور وي چې ورننوځي پلار به وختي ټوخې یا به دروازه ټکوي یا به سلام وایې یا به یو غږ کوي چې اجازه ده که نه اجازه، بغیر له اجازې د چا کوټې ته ورتلل په شریعت کې دا نه دي روا، دا جایز نه دي.